مولانا صاحب ستړی مشي ټول وایي چې تعلیم پر ښځه او نر باندې فرض دی، نو بندیزونه ولې لګول کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خبرې مې واورېدې او ټول دنیا کې یو خبره روانه ده، که هغه زنانه دي، که هغه نارینه دي، که مسلمانان دي، که غیر مسلمه دي، او هر طرف ته په دې باندې یو ډېر زور راوستل کیږي او ډېر بد ګڼل کیږي چې دا ولې دا کار شوی دی. زما خپل استاد مفتي تقي عثماني صاحب چې هغه ټول دنیا یوازې پاکستان او افغانستان نه بلکې ټول دنیا کې دغه شاګردان دي، هغه سره سبقونه ویلي دي، د طالبانو کې ډېر زیاتره د هغه سره ډېر احترام لري او هغه کابل ته لاړلو، دوی سره کېناستو، خبرې وکړلې. زما یو بل ملګری پروفیسور مشتاق کابل ته لاړلو، هلته لیکچرې ورکړې، دوی سره خبرې وکړې. دوی کې دا مصیبت دی چې دوی سر خوځوي چې بس صحیح ده، داسې ده. او زه فکر کوم چې دلیل دوی سره نشته، نه قرآن، نه حدیث، نه عقل، نه پوهه، نه کلتور، هیڅ شی نشته. صرف او صرف یو فشار راولي په خلکو باندې، ځان مخې ته راولي. دا یو ایجنډا باندې راغلی دي، د امریکې په تعاون سره راغلي خلک دي. باراني چارو واک د امریکې سره دی، د اندروني چاک دا ګډ جوړ شوی دی. دوی خپل منځ کې د دې باقاعده ثبوت موجود دي. نو تاسو وایئ چې د طالبانو پریکړې امریکا کوي؟ امریکا بیرونی شیان سنبال کړي دي، دا د بي ټیم دی، د کې هیڅ شک نشته دی. او اندرونی د خپريخي د خپل اختیار ته چې تاسو څه کوئ، ځکه چې امریکا وکتل چې دا شی مخکې نه چلیږي او زموږ د لاسه ووتو، نقصان دی. او بل ځکه ځان ته اسلحه ته مارکیټ کولاو کو او بازار کولاو کو، دی پرې خودل. خو به هر خبره دا ده چې د کې اسلام نشته. ها، نو چې اسلام نشته، دغه خبره ته به راشو مولانا صاحب. د پاکستان